بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. د بعض اکابر اجلو صحابه کرامو ذکر میں شروع کړو. یو لوی صحابی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر مبارک کی داغی وفاتم په رجب په دې میاشت کې شوی دی. دې میاشت ته د زبرګ میاشت په پښتانه وایو او عرب وته د رجب میاشت وایي. نو دا هغه د واقعي ذکر درته کوم د یو څو مقصدونو دپاره. نوم د عباس دی او د والد صاحب محترم نوم یې دی عبدالمطلب. د نبی علیہ السلام د والد محترم عبدالله صاحب دی رورو. نو د حضور پاک تر دی. د نبی علیہ السلام مبارک د پیدایش نه دی تقریبا 2 کاله مخکې پیدا دی. یعنی د حضور پاک نه دی 2 کاله مشرو د عمر په لحاظ. خو خيار دومره چې یو ځل ته چا تپوس وکړو وی ته مشر یې او که نبی علیہ السلام مشر دی. نو د زړه کې سوچ وکړه که ده ویم چې نبی علیہ السلام رانه مشر دی نو په دروغو کې راځي ځکه عمر خو زما زیات دی. او که ده ویم چې زه مشر یم نو بیا خو بیادبي راځي. نو ده وی انا اسن وهو اکبرو. وی په عمر کې ته زه زیات یم خو ګورې مشر هغه دی. لویوالی خدای هغه له ورکړی دی او مشری دا غنه. نو 2 کاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د عمر په لحاظ باندې مشرو. په مکه مکرمه کې کار سکاو. نو د عربو خلکو ټولو به تجارت کاو د مکې خلکو ځکه د مکې چې کومه ځمکه ده نو هغه فصل نه زرغونی. قرآن شریف ورته وادن غیر ذی زرع ویلې ده. فصل نه زرغونی او نه پکې داسې د میوې بوټي کېږي. نو د مکې د خلکو ټول کار په تجارت به. اوس هم د مکې خلک تجارت کوي او عموما په مکه کې سرمنې ډېرې زیاتې وي ځکه خلک حج له عمرې له چې راځي نو ذبحه کوي، ګډانه لالئ، چیلې لالئ. نو هغه سرمنې دقلته پاتې شي. نو د مکې د خلکو لوی معاش به دو چې دی به سرمنې خرڅولې په خلکو. سرمنو ته ضرورتي بورقې ته جوړېږي. هغه زمانه کې به خلکو ځان له ګوډي جوړول، سپلی به یې جوړولې. اوس هم د چمړې لوی صنعت دی. نو دې تاجرو ذاتي تور او د بیت الله خدمت به کو. د حضور پاک مبارک د خاندان دا عربو په دې قبیلو کې بعضی کارونه د بیت الله تقسیم کړي. نو د نبی علیہ السلام مبارک خاندان ته چې د بیت الله کم خدمت رسیدلی و د میلمنو د زمزمو چې د بار نه به میلمانه رالل دی به خیال ساته قدر به کو او د زمزم د اوبو ټوله نگرانی به د حضور پاک د خاندان په ذمه وه. نو حضرت عباس رضی الله عنه ته د خپل نیکه او داسې په نسبن دا 2 څیزونه په وراثت کې ملو شوي. دا جانو خدمت به کو د میلمنو، عمرې له به چې څوک رالل د هغې خدمت به کو د میلمنو. او د هغې نه علاوه د زمزم د اوبو مشري ټوله دوی سره وه. زمزم اوبه راوښکل او هغه بیا په چاټو کې محفوظ کول او د کوي او د بورقې خیال ساتل. او بیا د حج او د عمرې په سیزن کې خو به خلک ډېرو نو دی به خپل بچي او ویرونه ټول لا جمع کړل او په بورقو به په زیات تعداد کې اوبه راایستلې. یو لوی سعادت چې دته حاصل دی دا چې دی په ماشوموالي کې رک شوی. نو چې دی رک شو نو مور یې منښته کړې وه
وی که زما د زوی عباس خدای پیدا که نو زه په بیت الله د ریخمو غلاف اچوم. په بیت الله به غلاف د مخکې نه خو د ریخمو نه عامه کپړې نه به غلاف جوړ کو د بیت الله د پاسه به واچم. دا یو عزت دی، یو احترام دی، لکه څنګه چې د قرآن شریف نه خلک رومال تاوی. نو وی که زما د زوی خدای پیدا که نو زه به د بیت الله د پاسه د ریخمو غلاف اچوم. د ریخمو کپړه خو ډېر قیمتي وي. نو الله دې پیدا که نو مور یې هغه نظر پوره که نو د ریخمو د ټوکړې نه یو لوی غلاف جوړ که او هغه یې د بیت الله نه تاو که. نو که تا نه څوک تپوس وکړي چې د بیت الله نه ړومبې د ریخمو غلاف چا تاو کړی دی نو دی جواب دی چې دا د حضرت عباس رضی الله عنه مور دا قیمتي غلاف. او ولې تې تاو که دا د ده د روکېدو او د پیدا کېدو په نظر چې دی خدای پیدا کې منښتی کړی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خو 2 کاله مشر خو تقریبا 2 کاله مشري که شري لوی خبره نه ده. نو یو ځای لوی شوي دي او یو ځای ماشوموالی تیر کړی دی او هلکانه تعلقات یو بل سره ډېر مضبوط او نږدې و. نو د نبی علیه السلام سره د نورو ترونو په نسبت د مینه زیاته وه. د اسلام نه مخکې چې دا د اسلام نو ښکاره کړی نو هم په پیغمبر علیه السلام به ډېر خفه کېده. او تاسو یې له دې خبرې نه اندازه ولګوئ چې د مکې د هجرت نه مخکې د مدینې خلک راغلي وو. نو د مدینې شریفې خلکو په مینا کې د یو غونډۍ لاندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې 2 کسانو یا 3 یا کسانو په شریکه ایمان راوړه، مسلمانان شو. نو دې بیعت ته بیعت عقبه وی، عقبه غونډۍ ته وی. د غونډۍ لاندې دا بیعت شوی نو ځکه بیعت عقبه ورته وی. او چې کوم ځای کې د هغه غونډۍ شاته لاندې بیعت شوی نو بیا د ترکو په زمانه کې ترکیانو هلته یو جومات جوړ کړی د نښې دپاره چې دا هغه ځای دی چې د مدینې خلکو په نبي علیه السلام ایمان راوړه او حضور پاک سره بیعت کړی. نو هغه جومات مخکې نه موجود و خو د یو غر شاته و. اوس حکومت هغه غر لر کړی دی، میدان یې کولو کړی دی، نو جومات راښکاره شوی دی. زیړ رنګ وله زمونږ سعودي حکومت ورکړی دی ښکاري. نو ډېر خلک دا وی دا ګوره په غر کې دننه جومات راوتی دی، خو دا جومات په غر کې دننه نه دا د غر نه شاته غر یې ونړو جومات راښکاره شو. د دقه جومات په ځای باندې دا مونږ خلک چې ورته غټ شیطان وی چې دا سړي اولی او راکوزیږي او ته بیت الله ته راځې او ښي طرف ته وګورې نو دا جوماتګي به راته ښکاره شي. نو دې انصارو 2 کسانو چې په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړه نو حضور پاک له دعوت د مدینې ورکړه. وی ته مدینې شریفې ته زمونږ وطن ته راشه، دلته تا تم تکلیف دی او مرګرو ته دیم تکلیف دی او د مکې کافران ضرورت در رسی هلته به ته محفوظ شي. نو حضرت عباس لا دغه وخت خپل اسلام نه دی ښکاره کړی خو په موقع موجود دی. نو ګوره د دې مینې اندازه لګي. هغې د مدینې خلکو ته وی د مدینې خلکو تاسو زما دارواره بوځئ خپل وطن ته، د دې حفاظت به څوک کوي؟ دلته خو که د دشمنان ډېر هم زیات دي خو یو مضبوط قوم دی، تربورانی دي، رشته دارانی دي، لوی قوم دی. د هغه قوم په وجه دی محفوظ دی، دته څوک غږ نشي کولی. نو که تاسو دې بوته په مدینه کې خبره د قوم نه نو اسې نه څوک تکلیف ورته ورونه رسی. نو تاسو خې بوځئ ستاسو د ده خوښه ده که د سره ځي لاړ دې شي، خو ګورې که ده ته په مدینه کې چا تکلیف ورسو نو زه به ستاسو له دې 2 کسانو نه د هغې تپوس کوم، تاسو نه به زه تپوس کوم. دا به نه وایه چې دا فلانکي او دا فلانکي او فلانکي، زه پیش او بیا تاسو پیش. هغې ورته څه وی؟ هغې ورته وی ته یې مونږ ته حواله که نو ستا پیریان هم ته خلاص. تاسو د مکې خلک د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په قدر نه پوهېږئ، تاسو سره د قدر نشته. مونږ پوه شه ده ته به هله د بل لاس رارسي چې مونږ ټول ټوکړې ټوکړې شو، چې مونږ نه یو ټوکړی شوي ده ته چا لاس هم نشي رارسېدی. خو خیر حضرت عباس رضی الله عنه د هغه خپلې مینې اظهار وکړه. نبی علیه السلام مبارک هجرت وکړه
مدینه شریفه ته، او دی په مکه مکرمه کې و. دی پټ مسلمانو، دنه مسلمانو خو لا اسلام یې نو ښکاره کړی. نو چې کله د بدر غزا جوړېدله نو نبی علیه السلام صحابو ته یو څو کسان وښول. یو یې پکې عباس وښو. وی ګورې که عباس ته له مخې له راغی نو د تورې غزار پې ونه کې. یو څو کسان یې وښول. وی ما ته پته ده چې دا د زړه نه مسلمانان دي، خو د څه وجې نه دوی خپل اسلام نشي ښکاره کولی، نو په دوی به توره نو چتوی. نو یو صحابي دی حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه، هغه د نبی علیه السلام مخکې ودرېد. هغه د خوش طبیعتۍ نه دا خبره وکړه. وی ښه د الله رسوله زمونږ پلار او زمونږ زوی او زمونږ تره او زمونږ ماما به مخې له راځي، هغه به وجنو، او ستا تره به نه وجنو. که زما د تورې لاندې راغی که مې پرېښود، سر به مې تیخ واغورځولې. حضور پاک مبارک مسکی شو. حضرت عمر ته مخ ور واړو. وی عمره، وی ابو حذیفه ته خیال دی، وی زما تره د نورو خلکو سره سمی، چې نور خلک به د تورې لاندې راځي او وجنم به، نو عباس که د تورې لاندې راغی دی به م وجنم. ګوره زما ترې نورو خلکو سره برابر که. ګوره دې له د پیغمبر علیه السلام مینه معلومیږي چې څونه محبت یې دی. اتفاقا همغسې وشوه د بدر په جنگ کې، او یا کسان کافران مردار شو او یا گرفتار شو. یو پکې دی چې دی ونیولې چې نو جنگ کې خامخا د خلکو نه جامې او کپړې شلیږي، نو دی مدینې منورې ته راوستل. نو حضور پاک دا قیدیانو باندې نبی علیه السلام ګوره ډېر رحم کړی دی، ظلم یې قیدیانو سره هم نه دی کړی. نو حضور پاک صحابو ته حکم وکوي لاسونه ولا شاته وتړه، او یو دو کسان یو کس بوځي او په کور کې لکه د میلمه په شکل وساتئ، او خیال یې وساتئ چې درنه ونه تښتي. اتفاقا دی چې کوم صحابي را ورکړه د پیغمبر علیه السلام ګاونډي و، د دیوال ګاونډي، او رده کمیس نو عبدالله ابن ابی چې د منافقانو سردار دی، رئیس المنافقین، نو هغه خپل هغه د قدیم لوړ دنګو او هغه هم لوړ دنګو. نو په حضرت عباس د بل چا کمیس نه پوره کېده. یو کمیس راوړه په دنو برابر، بل چا راوړه په دنو برابر. نو عبدالله ابن ابی هغه خپل کمیس راوړه او حضرت عباس ته یې ورکړه. نبی علیه السلام لوی صاحب زما دا کمیس ورته واچوه. نو نبی علیه السلام ورته د هغه کمیس واچوه. دی خو منافقه، خو دا یو احسان یې وکړه چې حضور پاک له تره له خپل کمیس ورکړه. نبی علیہ السلام د چې احسان ګورې په ځان نه دی پرېښی. په یو موقع فرمایلي و د وفات نه مخکې، وی په ما چې د چام څه ښېګړه ما سره کړې ده، ما هغه له د هغې بدل ګورې خلاص کړی دی. په ما د چا احسان نشته او نه د چا ښېګړه شته. یو کس داسې دی چې د هغه د احسان په ما د پاسه پروت دی چې هغه حضرت ابوبکر صدیق دی، او د هغه د ښېګړې بدل ما هغه له نه دی خلاص کړی. د هغه د هغه ښېګړې بدل به الله هغه له د قیامت پر ورځ خلاصوي. دا یو نکته نبی علیه السلام د وفات نه مخکې ویلې وه. نو په حقیقت کې حضور پاک احسان د چا په ځان نه پرېښود. که چا به څه شی راوړه په خپله فرمایي نبی علیه السلام، وی چې څوک د له هدیه راوړي دا ترغیب ورکوي، وی دوستان یو بل له هدایا یوسئ، وی په دې مینه زیاتېږي. او بیا فرمایي چې څوک د له هدیه راوړي نو ته وله بدل ورکه، او که بدل د سره نی یا نشې ورکولی یا هغه خفه کېږي چې ماله ته عوض راکې، نو دعا ورته وکړه. دول اسم ورنکې نو دعا ورته وکړه. دا د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقه ده. نو چې چا به یو شی راوړه نو نبی علیه السلام به د هغې بدل ورکو. یو مثال به یې درکړم. یو صحابي نبی علیه السلام مبارک له اوښه راوسته. نو پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي ته ورشه او دله دې په مقابله کې لس اوښان ورکړه. اوس یو او لس څونه شی دی؟ نو چې هغه لاړ نو لس یې وله ورکړل. نو چې چا ډالۍ راوړې وه نو هغه خفه شو، ویله بیله لسه مال یې لس راکړل. نو صحابي راغی نبي علیه السلام ته الوی چې صاحب هغه په هغه لسو خفه دی. نو پیغمبر علیه السلام مبارک وی عجیبه خبره ده، د یو راوړو ما ولا د هغې په مقابله کې لس ورکړل، اوس بیا هم خفه کېږي. یاره وی څوک مړه مې غواړي چې د بعضې خلکو نه داړو هدایاړو قبول نه کړم، خو لیکن د الله حکم دی د شریعت نو داسې نشم کولی. نو دومره به پیغمبر علیه السلام د مسلمان د ډالۍ په مقابله کې ډالۍ به یې راوړه، یو په لس به بدل ورکاو.
نو عبدالله ابن ابی خوس منافق دی او دل کمیس ورکا. نو چې کله عبدالله ابن ابی منافق مړ کېده نو وصیت یې وکړه، زوی سوچه مسلمانو، د ده نوم هم عبدالله دی او د زوی نوم هم عبدالله دی. نو هغه زوی نبی علیه السلام لراغی وی د الله رسول زما پلار دوه وصیتونه کړي. یو وصیت خو یې دا کړی چې ته خپل کمیس راکا چې دې د پلار ته واچو. ما وایي چې ما د نبی علیه السلام کمیس را واچوي. او دویم دا چې جنازه به ته کې. نو دغې وخته پورې لا د منافق د جنازې نه منه نه وراغلی. نو نبی علیه السلام خپل کمیس را واغېسته او دله یې ورکړه، ها دا د پلار له یوسه. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وایي وی د الله رسول هغه منافق عبدالله ابن ابی د خپل کمیس ورکړه، ستا برکتي کمیس هغه کافر له ورکې. نو نبی علیه السلام مبارک دوه خبرې وکړې. وی عمره وی که دې منافق ته او کافر مړه شو نو زما کمیس ورته هېڅ فایده نشي رسولی، کافر ته هېڅ فایده نشي رسولی. لیکن زه وله ځکه ورکوم چې انه کسا عباسا، عباس ته د ما تره له یو وخت کې د کمیس ورکړی و نو چې د هغې هغه بدل وله خلاص کړو. ګوره څونه موده مخکې عباس ته کمیس ورکړی و، لیکن نبی علیه السلام وله هغه بدل خلاص که کمیس یې ورکړ. نو بیا چې وی جنازه تیاره شي ما ته سوال جواب وکړه. نو چې جنازه تیاره شو نو نبی علیه السلام ته یې سوال جواب وکړو. نو دی لاړ مقبرې ته. نو چې څنګه مقبرې ته لاړ او دې جنازې ته ورمخکې شو حضور پاک، نو حضرت عمر ورغېده لمن نه کلک رونیو. وی دا ته په چا جنازه کې؟ د الله رسوله عبدالله ابن ابی منافق علی عبدالله ابن ابی، په عبدالله ابن ابی جنازه کې. او فلان کې منافق، فلان کې وخت کې دا نه ویل، فلان کې وخت کې دا نه دی ویل. حضرت عمر کې خو بیا د چا پروا نشته، خو د دین په معامله کې سخت دی. اشدهم فی امر الله عمر، د خدای په دین کې سخت انسان خو حضرت عمر دی. او د صحابه ګورې دا دوه صفتونه مو ما چې درته وي، دوه صفتونه دي. ها یو صفت والذین معه، د نبی علیه السلام سره چې کوم ملګري دي نو د هغوی دوه صفتونه دي. اشداء علی الکفار، د کافر په مقابله کې سخت دی، بیا نرمي ورسره نه کوي. اشداء علی الکفار، سخت دا چلنه نفرت دی د کافر. مسلمان ویم دی ته چې د کافر نه برده نفرت دی. الا ان تتقوا منهم تقات، قرآن حکیم کې بل ځای کې راځي که مثلا یریږي او د خولې نه څه نشي ویلی، یا بعضې وخت کې سړي باندې د حکمت د وجې نه څه ونه وایي، یا د یرې د وجې نه ونه وایي، یا بل څه وجې، ابه ظاهرداري به خو د زړه نه به د کافر سره مینه نه ساتئ، د زړه نه به کافر سره محبت نه ساتئ. دا د شریعت قانون دی، دا د الله وینا ده، دا به نه کوي. ومن یتولهم منکم فانه منهم، قرآن حکیم کې الله وایي کافر سره چې چا دوستانه تعلقات وساتل دې د هغوی نه شو. بس لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، قرآن کې الله وایي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. دې کافرو سره دوستانه به نه کوي، بالکل به نه ساتئ د کافرانو سره دوستانه. ولې کافر ستا دوست کېدی نشي، دې به تا له موقع ګوري چې کله د له موقع برابر کړو تا باندې به دې حمله کوي. د مار مثال دی، د مار د پاړو دوست کېدی شي نه. نو الا تتقوا منهم تقات، پس غرض باندې څه حکمت توجه که ځان ته ساتي بیا خبره ده، خو د کافر سره دوستانه به قطعا نه ساتي. نو حضرت صحابه دا صفتو اشداء علی الکفار او رحماء بینهم، خپل منځ کې سره رحماء رحم والا. دا قرآن وینا ده. داسې یو بل سره مینه لکه ضرور سره چې مینه، داسې یو بل سره محبت لکه د پلار او د زوی او د زوی د پلار چې یو بل سره محبت. دا صحابو صفت دی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا پروا نه کوي چې زوی به خفه شو، تربور به خفه شو، پلان کې به خفه شي. وی صاحب دا ته په چا جنازه کې عبدالله ابن ابی او یعد عبدالله ابن ابی هغه ټولې خبرې شمار، پلان کې وخت کې تا ته دا ویلو، مسلمان ته دا، پلان کې وخت کې 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 دا، ته به د جنازه کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مسکی، بخاری شریف کې راځي. د هغه زړورتیا ته کتل او نبی علیه السلام مبارک ورته مسکی او تا ته الله نه دی ویلي قرآن کې ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. کته او یا کرتم دوی له بخنه او غواړي زه نه بخم، ساخو خدا بخنه غواړي اکنه غواړي
جنازه خو بل مسلمان له بخنه غوښتل دي، نو تعالی اختیار دی بشک بخنه غواړي که نه غواړي، خو که اویا ځلې بخې بخنه غواړي نه بخم. نبی علیہ السلام ورته څه وایي؟ ګوره دلایل شروع شو، حضور پاک ورته مسکی شو، وی عمره که ما ته دا پته ولګېده چې د اویو نه زیاته استغفار باندې دی الله بخي، نو زه وله د اویو نه زیات استغفار ویم. یو کس خدای د دوزخ نه بچ کی او زما په کړهو بچ کېږي، نو دې کې څه دي؟ اخر عني یا عمر ما نه رستو شه او ورمخکې شو جنازه پې وکړه. چې جنازه وکړله فورا قرآن حکیم کې دا آیت راغی. ګوره د الله چې کې حکمتي مخکې نه منې کو، خو چې وی که نو الله منع کړه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. نن نه پس به د منافق او د کافر په قبر نو درېږي او جنازه به نه کې. بس اوس دې وکړل بیا به نه کې. دې ته موافقات عمر وایي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا چې یو ری بعضې وخت کې راغلی ده او الله د هغه د ری مطابق په قرآن حکیم کې یا نبی علیہ السلام مبارک ته یو حکم نازل کړی چې دا د عمر د ری مطابق دی، دا د ری ټیک ده، یو پکې دام دی. حضرت عمر به وروسته ژړل، وی ما ډېر لوی زړورتیا کړې ده، نو ډېره زړورتیا مې کړه، خو دې کې حکمت سو. حضور پاک ډېر هوښیار و، وی عمره وی زه دې دپاره په ده جنازه کومه لیسلم الف من قومه، لوی قوم دی، زرګونه قوم دی چې هغه د دې جنازې د وجې نه خدای به چېرته مسلمانان کړل. خدای ځکه مخکې منې کوم نه، نو چې نبی علیه السلام په دې عبدالله ابن ابی جنازه وکړه د هغه د زرګونو قوم خدای سوچه مسلمانان کړل. ګوره پکې یو حکمت راغی د الله را طرف نه، مخکې نه منې کوي وروسته یې منې کوي، پرېږده چې لږه ښېګړه وکړي چې قوم یې خدای مسلمانان کړي، زرګونه خلک خدای مسلمانان کړو. بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې د حضرت عباس د کمیس په بدل کې رسول الله مبارک خپل کمیس ورکړه عبدالله ابن ابی له جنازې پې وکړه، او د هغې حکمت هغې کې دغه خدای فلسفه راوویستله. نو کمیس وله هغه ورکړه، نو دې چې په کم کور کې تړلی شوی و شاته نه، نو هغه د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور سره خوا کې، نو ده به د شپې فریاد کو. نو بیبي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین وایي چې مونږ به د نبی علیه السلام د شپې خوب نه کوو، کله به دننه ته او کله به بار ته. خدایا نبی هم نن خوب نه ورځي، کله به د کوټې نه بار راووته او کله دننه، او چې د مخ مبارک ته مونږ وکتل نو ډېر زیات پریشانه و. صاحب خیر دی، ولې اسم خدای به خیر کړي، مونږ ته یې غږ هم نه کوو او پریشان هم ډېر دی، او دونه پریشانه دی چې د مخ نه پته لګي، خوب هم نه ورځي. وی ما اندازه ولګولو، هو پته ولګېدله دا عباس بیرګي اوري، هلته عباس هغه بل کور کې دی او هغه زبیرګي اوري، دا ځکه خوب نه ورځي. ام المؤمنین زر هلته سوال جواب ولېږه، وی داسې وګوره چې عباس بیمار دی، تکلیف دی ورته، او که څه چل دی د هغه زبیرګي دلته نبي علیه السلام اورو، پیغمبر علیه السلام مبارک له خوب نه ورځي. هغې چې وکتل نو هغه د هغه دا مټې لږې سختې تړلې وې شاته، نو د هغه سختو مټو د وجې نه حضرت عباس زبیرګي کوي، نو هغې ولې زر هغه مټې سستې کړلې، نو چې سستې کړې د هغه زبیرګي قلار شو، نو زر بیا چې زبیرګي قلار شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له خدای پاک خوب وروسته او بیا ویده شو. نبي علیه السلام مبارک د سره مینه چې څومره مینه یې ورسره دا دی چې هغه زبیرګي کوي، نو نبي علیه السلام مبارک له خوب نه ورځي. او دویم د پیغمبر علیه السلام مبارک انصاف ته معلوم شو چې دی چونکې قیدي دی، نو د ده دپاره نبي علیه السلام سفارش نه کوي چې ورشه او دا مټې وله سسته کې، ولې ځکه بیا به انصاف قایم نشي. ټول قیدیان دي، د ټولو دپاره مټې تړلې شوي دي، د خپل تره دپاره ولې سفارش وکړو، نو سفارش یې هم نه کوو. نو بیا چې کله د بدر د قیدیانو متعلق فیصله کېدله، صحابه کرامو میټینګ وکړه، وی څوک چا وی وجل پکار دی، چا وی صاحب خیراتی پرېښودل پکار دی، چا وی فدیه ته اخیستل غواړي. نو فیصله په دې شو چې د دې نه به فدیه والو، جرمانه څومره جرمانه دومره. نو یو کس به را مخکې کاو او ته خپله جرمانه، ته تا باندې دومره جرمانه، سوال جواب وکړې مکې ته چې تاسو بس جرمانې راولېږي. نو حضرت عباس را مخکې شو، نو نبی علیہ السلام مبارک ورته عباس کاکا ته به د 2 کسو جرمانه ورکړې. وی دا ولې؟
نو یو د تره د رواره د عقیل د علي صاحب ورور عقیل هم په دې کې ګرفتار یو عقیل د رواره دی هغه غریب دی هغه سره څه نشته نو د هغه به هم ته ورکې او د خپل ځان به هم ورکې نو دی ورته وایي چې د الله رسوله تا ته پته نه ده چې زه مسلمان یم زه خو دړه نه مسلمان یم زه خو کافرانو ځان سره د مکې په زور باندې راوستی به حضور پاک ورته وفرمایل دړه نه دی الله خبر دړه معامله د ما سره نه ده هغه الله سره ده مونږ خو ظاهر ته ګورو او ظاهر کې د وی ما سره کم ده تا ته پته نه لګي چې زه غریب یم ما سره څه نشته نو نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل ولې چې ته کله را روانېدې جنګ له نو تا بټوه راواغېسته او خپلې بیبي له دې ورکړه ام الفضل او ورته دې ده ووي چې دا واله او زه جنګ له ځم که زه واپس جمدې رالم خو ماله به یې راکې او که زه مړ شم نو دا ستا دي بټوه دې نه ده ورکړې ته بیا ما سره پیسې نشته وی دا الله رسول زما دې قسم په الله چې ته د خدای رښتونی پیغمبر شک شوبه پکې نشته وی د دغې بټوې نه یو زه خبر یم یو زما بیبي ته خبر ده بل چاته پته نه لګي معلومیږي دا چې ته الله خبر کړې د الله رښتونی پیغمبر نو ګوره ډبل فدیه ترې واغېسته دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انصاف یعنی که دی ویلې وی نبی علیه السلام دا ویلې وی چې دا د ما تره دی او د فدیه معاف نو صحابو کې دا مجال نو چې د پیغمبر علیه السلام د خبرې په مخ کې هغوی خبره کړې هغې به بالکل بلکې وی مې ورته انصارو د مدینې انصارو یو عجیبه خبره وکړه د حضرت عباس د عبدالنیا چې وه د عبدالمطلب مور دا د انصارو د بنو النجار قبیلې وه د مدینې نو انصار ټول پاسېدل او نبی علیہ السلام مبارک ته وایي چې وی د الله رسوله د عباس زمون خورایې دی او رده فدیه مونږ نه غواړو د ده دا فدیه ده ته معاف ده حضور پاک مبارک وفرمایل داسې نه کېږي چې څنګه دا نور فدیه ورکوي نو داسې به زما راتره عباس هم فدیه ورکوي دا ته یو بله مسله معلومه شوه چې د بادشاه د خپل او د پردي په منځ کې سره رعایت نشته شرعي حکم کې خپل او پردی د بادشاه تره د بادشاه رور د بادشاه زوی او پردی دا یو برابر دی فرق پکې نشته فدیه یې واغېسته بیا یې پرېښود نو د فتح د مکې نه لږه موده مخکې حضرت عباس راغی او مدینې منورې ته خیبر چې کله فتح شو په سن 7 هجرۍ کې خیبر د یهودیانو یو لوی ګړو د مدینې منورې په ګاونډ کې فتح شو نو یو مسلمان دی حجاج نوم دی حجاج ابن علات حجاج ابن علات دی لال مکې ته په مکه کې رده بلا سامان او مال او دولت او دراهم د نانی ډېرې پیسې وې نو چې دی څنګه لاړو د مکې خلک ترې راتاو شو وی هلکه دا دې یوم ګیر که نو د ځان خلاصو نو ده وی چې هلکه زه خو تاسو له یو خوش خبری له راغلی یو زیری در کوم وی څه وی نبی علیہ السلام په خیبر باندې حمله وکړه او ناکام شو دروغې وی ناکام شو او بلا مسلمانان پکې شهیدان شمله شو او د مسلمانانو نه ډېر لوی مال په غنیمت کې هغې واغېسته د خیبر خلکو په غنیمت کې ته په بلا د دنیا دراهم او د نانیر او بلا مال واغېسته او ډېر زیات مسلمانان مړه شو او ډېر زیات مسلمانان د خیبر یهودیانو قیدیان کړل نو چې دا خبره د مکې خلک واورېده د مکې خلکو باندې لوی جشن راغی تر دې حده پورې یو ټکي پکې دا مو چې نبی علیہ السلام هم زخمي دی او پته نه لګي د هغه هم پته نه لګي او زه رالم وی ته څنګه رالې وی زه د خپل مال وړمه وی د خیبر یهودیانو چې د مسلمانانو نه کوم غنیمتونه اغشتي دي نو وی دا پیسې وړم چې هلته پې سودا وکړم دې له راغلم دا خپل مال وړم چې سودا وکړم د مکې خلکو نوې جامې واغوستې او یو کور کې مبارک شه او بل کور کې مبارک شه چې مسلمانانو په خیبر کې شکست ومونته او دونه خلک پکې مړه شو او دونه قیدیان شو او مالونه هم ترې لاړل لوی په مکه مکرمه کې څومره چې کافر دی یو بل له مبارکۍ ورکوي او خیراتونه دي او زیرې دي یو جشن دی په مکه کې حضرت عباس رضی الله عنه دې وخت لا په مکه کې
هغه په کور کې لوی ماتم دی. اوس په دې خفه دی چې زما درواره به څه حالي او دا څه چلو شو څو نه شو. ګوره لنه خو دې مسلمان دی. نو پټ راووت هغې حجاج لا یو طرف ته ورغی غیزان لکه یا لکه وایي دا څه مسله ده؟ وی چپ شه عباسه غږ مه کوه، خبره الاوړې ده. وی څنګه الاوړې ده؟ وی رواره دې فتح مونتې ده او بلا بختر موږ له خو دې پړه تیاره کړه. د مکې خلک مبارکي کوي. ګورې عباسه 3 ورځې پورې غږ ونه کوې، د دې پسې چل خپل مال وړمه. دا چل مې جوړ کړ چې خپل مال تې اوسم. او ګورې که 3 ورځو نه مخکې دې الوې دي ما پسې په لاره را منډه کېږي او به مې نیسي. 3 ورځې پورې غږ مه کوه، 3 ورځې پس بیا وایه. بس حضرت عباس خوله کې خوشحاله شو. نو هغه چې دې څنګه د حجاج واپس لاړ او خپل مال یې غونډ کړ لاړ. نو هغه چې ته ټینګېدی شو. نو په 3 ورځ باندې ولمبل او خشته جامې یې واچولې او پټکې وو او خوشبو یې پورې کړه او راغې د بیت الله نه ګیر چاپېره طواف کړي. خلکو یې دا اوس وګوره هلته یې روارت او ریرون او د دنیا مسلمانان چې څومره دي هغه مړه شو او څه قیدیان شو او دا دی هغه مونږ ته دا ښکاره کوي چې ګنې زه غمجن نه یم. نو چا یې تپوس وکړه چې ستا په قوم او ستا په خلکو په مسلمانانو باندې خو ډېر لوی تکلیف راغی او تا خشته جامې اچولې طواف کې. وی دا چا درته ویلي دي؟ وی دا حجاج. وی خبره یې تا لوړې کړې ده. خیبر فتح شوی دی، مسلمانانو فتح کړی دی او د خیبر غنیمتونه مسلمانانو وړلي دي. وی تا ته چا ویلي دي؟ وی ما ته حجاج ویلي دي. وی مونږ ته خو یې داسې وي ستاسو نه مال پسې چل ولوړه. نو بس بیا پې د مکې خلک پې شو چې یاره دې خو د مسلمانانو په تکلیف باندې خفه کېږي او د مسلمان په خوشحالۍ باندې خوشحالېږي. نو چې دې کله پېښ چې زما په اسلام خو د مکې خلک پېږي، نو بیا مدینې شریفې ته هجرت وکړه. بعض علما لا دا وایي چې د هجرت په دې وجه نه کوو چې نبي علیه السلام ایثار کړو چې ته هجرت مه کوه، د مکې د دې کافرانو موږ له جاسوسي به کې. خیر مدینې شریفې ته لاړ. چې مدینې منورې ته دې لاړ، د حضور پاک مبارک د یو ډېره خشته ښکلې استقبالیه وکړه او عامو خلکو ته یې د وی ای خلکه وی عباس زما کاکا دی، زما تره دی او عم الرجل سن و ابیه او وی تره د سړي دا د پلار په مصري د پلار په دی. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناستو او دا حضرت عباس ولا راغی. نو نبی علیہ السلام مبارک ته مخامخ ودرېد. وی د الله رسوله وی چې مونږ تا سره ناست یو نو وی خلک زمونږ لحاظ ساتي او زمونږ خیال ساتي او قدر هم کوي او چې ستا د مخې نه اخوا شو بیا زمونږ خلک هغسې قدر نه کوي، عزت هم نه کوي. نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه ټول د مدینې انصار مهاجر راغونډ کړل په جومات کې او په منبر باندې کېناستو او ټولو ته یو شان تقریر وکړ. وی ای خلکه تاسو دا نه خوښوئ چې د ما چا سره مینې او تاسو سره مینه وکړئ؟ هغې وی د الله رسوله ولې دا نه خوښوو؟ وی ښه چې د ما چا سره مینه به ورسره کوئ؟ وی تاسو ته پته نه لري چې عباس زما تره دی او عم الرجل سن و ابیه او د سړي تره دا د پلار په مثل باندې وي، زما د پلار په مثل. ای خلکه ټول دا اعلان واورئ چې که چا عباس سره مینه وکړه نو ما سره مینه وکړه. ومن والانی فقد او که چا ما سره مینه وکړه د الله سره مینه وکړه او چې چا الله سره مینه وکړه الله به جنت ته داخل کړي او چې چا زما تره سره بغض وکړه عباس سره فقد د ما سره بغض وکړه، ما سره بغض وکړه او چې ما سره بغض وکړه نو الله سره بغض وکړه او چې چا الله سره بغض وکړه الله به دوزخ کې رسوا کړي. هغې نه پس به د حضرت عباس رضی الله عنه دومره خلقو صحابه کرامو قدر او خیال ساته لکه د حضور پاک مبارک خپل پلار چې وسو کې قدر او عزت کوي. یو ځل دا بار ملک نه چا مال دولت راولېږه ډېر زیات مال چې مال به یې راوړه هغه په جومات کې وغورځاو. هغه مال دولت یې ټول راوړو په جومات کې یو طرف ته وغورځاو. نو د حضور پاک خو به دا قانون چې مال به راغی نو هغه به یې خزانه کو نه، بس اعلان به وکړو راشئ وړئ. نو په دغه ورځ باندې نبي علیه السلام اعلان وکړه وی راشئ دا مال وړئ. حضرت عباس راغی وی صاحب ماله خو ډېر مال راکړه. وی ولې؟ وی په بدر کې ما د خپل ځانم فدیه ورکړې وه او ما د عقیل فدیه م ورکړې وه د خپل رواره. وی ښځه وړه چې څونه دې خوښه یې وړه. نو دې څادر یې خور کړه نو د هغې نه خو پخوا هغه ډبلې روپۍ به وې نو هغې په لپو لپو څادر ته راواچولې نو چې وې تړلې نو بیا اوچتولی نه شوې.
نو نبی علیہ السلام ته وایي چې د الله رسوله چاته ووایه د صحابو کې دا ما ته راوچت کړي. وی دا کار نه کوم، دومره واچو چې څومره وړی شي. وی ښه نو ته مې وارې تې راته راوچت کړه. وی نه زه یې در نه اوچتو. نو لږ یې کمې کړې. نو چې کمې کړې بیا غوټه ورکړه، بیا اوچتوي نو نه شي اوچتولی. وی مور اصحابه کوي دي کې بعضې ملګرو ته د حکم وکړه چې ما ته یې راوچت کړي. وی نه دومره شی در کوم چې څونه وړی شي. نو وی ته مې وارنې وی د تې راوچت که که نه. وی دې نه در اوچتو. نو په دریم ځل باندې ته بیا کمې کړې. چې بیا ته کمې کړې نو بیا ته دومره کمې کړو چې خو په تکلیف باندې هغه پیټ یې اوچت که او په دې اوږو باندې په شا باندې کېښود. نو چې څنګه په شا کېښود روان شو. بخاري شریف کې حدیث دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته کتل، هغې پورې ورته کتل چې په لاره کې یو طرف ته دی غیب شو. او صحابه په دې وجه کتل د هغه د هغه حرص ته وجې نه. یو ګور دومره مال یې یوړو چې ایله په خوارو باندې وړی هم نه شي او په تکلیف باندې وړی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام مبارک حکم وکوي اطلاع شو ردی مالدارو خلکو نه زکات راغون کا. نو دریو کسانو ولا زکات ورنکه، یو خالد ابن ولید او یو بل کسو ابن جمیل ورته وای او یو حضرت عباس. نو نبی علیہ السلام دراغه وی سیب نور ټولو خو زکات راکه او خالد ابن ولید او ابن جمیل او عباس را نکه. نبی علیہ السلام او فرمایل وی ابن جمیل ولې زکات در نکه؟ وی دی خو غریب و خدای مالدار که. نو چې الله مالدار که نو په کاردار چې د په خوشحالی زکات در کړی وي دی د خدای مقابله کوي ښه نه کوي. هغه نه خفه شو او په خالد ابن ولید خو تاسو ظلم کوئ، هغه سره څه دي چې تاسو زکات غواړئ؟ د هغه کوم اس دی، د هغه توره ده، د هغه نیزه ده، د هغه زغره ده، هغه ټول د الله په لار کې جهاد ته وقف کړی دی. نو ظلم پرې کوئ. او یا عباس نه مه غواړئ، زما تره دی د هغه زکات به زه درکم او د هغه ډبل به درکوم. هغه باندې چې څومره کېږي نو دوچن زکات په ما دی زه به درکوم. وی دا ولې؟ وی نبی علیہ السلام دا ولې وی زکات خو به هر سړی خپل ورکوي. وی دی ځکه وی چې د بیت المال کې کمی و. نو نبی علیہ السلام د حضرت عباس نه 2 کالو پیشکي زکات مخکې اخیستی و. د هغه زمانه کې خو سود جایز و، خلکو به سود کو. نو دا سود د حجة الوداع په موقع باندې حرام شو. اخیری چې نبی علیہ السلام مبارک اخیری کم حج کړی دی د وفات نه لږ غوندې مخکې، نو په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ وی خدای مبخه سود چې څومره دی نو دا د نن نه پس حرام. او که د چا سره پیسې د سود دی نو اصل سرمایه دی وصوله کی او د سود پیسې ولا مو ورکوي. نو لومبی عمل چې نبی علیہ السلام وکړ د حضرت عباس په هغې یو کې اعلان وکړ وی د حضرت عباس چې چاله پیسې په سود ورکړي دي نو وی د هغه چې څومره پیسې دي وی د هغې زه اعلان کوم وی هغه ختم، هغه مو ورکوي ولا. حضرت عباس دا ونه وی چې د الله رسول زما پیسې ولې خلکو ته خیرات کې او زما په پیسو باندې زما نه یې تپوس ونه کړ. نه، د نبی علیہ السلام په هغه دونه اعتماد و چې زه یو خبر وکړم د هغه د مال په حق کې نو هغه د ما د هغې خبر جواب نشي کولی او نه پرې خفګان ښکاره کولی شي. نو د سود په معامله کې چې نبی علیہ السلام عمل کو چې یاره سود دی خلک نه وصولوي، د لومبي عمل نبی علیہ السلام د حضرت عباس نه وکړ. د حضور پاک د بیماری په وخت کې حضرت علی صاحب بار راووته نو خلکو به یې تپوس کو وی نبی علیہ السلام څنګه دی؟ نو ده به وی الحمدلله ښه دی. بیا به یې چا تپوس وکړه نبی علیہ السلام څنګه دی؟ نو علي صاحب وی الحمدلله ښه دی. اصبح بحمد الله بارعا، یاره نن ورځې الحمدلله ښه دی. نو حضرت عباس ځان لکه وی علي وی دلته راشه وی تا ته پته لګي نبی صاحب څنګه دی؟ یاره وی طبیعت خو نن سبا ښه دی برابر. وی ما ته د خپل خاندان د خلکو مرګ د دې پوزې نه معلومیږي، دې دی نه وی ما ته پته لګي. زه د خپل خاندان د خلکو مرګ د دې پوزې نه معلوموم. وی قسم دی چې 3 ورځې پس به ته د بل چا د امثالان دی. 3 ورځې پس نبی علیہ السلام مبارک دنیا نه تلو والا دی، ما ته پته را. وی زه چې لاړ شو او تپوس دې وکړو چې ستا نه پس به بادشاه څوک وي؟ حضرت علی صاحب ورته وی داسې نه کو.
دا تپوس موږ نه کوو. ولې چې حضور پاک نه څوک شی غواړي نو ګورې نه یې ورکوي. هسې نه د نبي علیه السلام به دا خیال راشي چې دوی جوړ دا بادشاهي غواړي نو هسې نه اعلان به وکړي چې ګورې زما خاندان له مه ورکوې بیا به سي. واقعي مکه چې حضرت عباس دا خبره وکړه چې ما ته د خپل خاندان د خلکو د مرګ د پوزې نه معلومیږي او 3 ورځې پس به ته د بل چا د امثالان دی د حضور پاک امسا به ختمه شوي دی بر دنیا نه تلی و مکه 3 ورځې پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف راوړ. صحابه به ډېر زیات احترام کو دونه قدر به کو لکه چې سړی د خپل پلار نه زیات ته د احترام او د قدر به کو. او تر دې حده پورې چې یو ځل باران نه کېده په مدینه شریفه کې نو چې باران نه کېږي نو دی حضرت عمر دی راوستو باری وست میدان ته او چې باری سنگ میدان ته وست نو دی مخامخ قدرو وی الله وی نور کله چې بکله باران نه کېده او قحط به نو مونږ به تا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیش کو نو تا به مونږ باندې باران وکړو. باقاعده بخاری شریف کې حدیث دی. او اوس خو نبی علیہ السلام نشتا نو خدایا مونږ د نبی علیہ السلام تر حضرت عباس تا ته ودرولی دی. الہ العالمین دا د پیغمبر علیہ السلام تر دی د په مخ الله په مونږ باندې باران وکړه. نو وی داسې سور نورو او شین اسمانو چې د اوریا د درک پکې نه لګېده او چې صحابه او حضرت عمر دی پیش کو د باران لپاره الله ذوالجلال ته نو وی داسې اوریا زراله چې دوی لا روان شوي نو چې وریځ راله او مدینه منوره ټوله د وریځې نه ډکه شوه او دوی کور ته لا رسېدلي نو چې خدای پاک په شیبو شیبو باران وکړه. دې نه څه معلومه شوه؟ دې نه دا معلومه شوه چې د نبي علیه السلام د رشتې احترام څومره دی. الله څونه احترام کوي. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه صحابه کرام حضور پاک مبارک مدینه منوره کې موجود دی، قبر مبارک کې خو موجود دی او لوی صحابه کرام موجود دی، قرآن حکیم موجود دی، د احترام نور ډېر څیزونه موجود دی. خو رب العالمین سره د حضرت عباس څونه احترام دی، څونه عزت او څونه قدر دی چې خدای پاک د هغه په وجه باندې په مدینه شریفه باندې باران وکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې د بیت المال په مال کې خپل خاندان لا لکه دا د قرآن د وینا مطابق چې کله به یو غنیمت حاصل شو نو په هغې کې به یو حصه د نبي علیه السلام مبارک د خاندان وه، نو دوی له هغه حصه ورکړې وه، خو په دې شرط یې ورکړې وه چې ګورې دا به خرڅوی نه او دا به ستاسو په میراث کې به نه ځي، نه به یې خرڅوی او نه به ستاسو په میراث کې وځي. د دې آمدن وړی او باقي د دې چې کم ذات تېره ځمکې هغه د بیت المال په هغه طریقه حضرت ابوبکر صدیق او د حضرت ابوبکر صدیق نه بعد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په هغه ترتیب د دوی سره خپل ګذر اوقات کړی. د حنین په جنگ کې په غزا کې د شرکت ثابت دی، نبی علیہ السلام مبارک سره حنین لتلی دی. دا اوتاس په غزا کې د نبی علیہ السلام سره د شرکت ثابت دی او د دې نه مخکې چونکې د بدر په غزا کې خو دې قیدي نیولی شوی دی، د احد په غزا کې دی په مکه مکرمه کې د خندق په غزا کې دی په مکه مکرمه کې نو هغې کې دی د نبی علیہ السلام مبارک سره شریک کړو. دا د حضور پاک مبارک ترو په دې میاشت کې د رجب په میاشت کې په سن 32 هجري کې 22 هجري کې وفات شوی دی او د ازبرګي میاشت کې عمر اتیا کاله عمر او د جمعې ورځ چې دی وفات شوی دی. حضور پاک مبارک له ځل وته سوال جواب وکړ، وی عباس تم راشه او بچی دیم ټول لا ولا نو دیم راغی او بچی مولا راوستل نو نبی علیہ السلام مبارک د په بچو صادر واچو او په عباس هم صادر واچو او یو ډیره خشته دوی ولا اللهم اغفر للعباس و یا الله عباس او رد بچی ټول او بخي صادر په چولو یا الله عباس او رد بچی ټول او سنگ مغفرتن تامتن خدای داسې وبخه چې د دینه پس بل څه پاتې نشي چې څومره ګناهونه ټول ختم شي. دا ول نبی کریم دعاګانې کړې دي او رد بچی یو زوی فضل ابن عباس نبی علیہ السلام مبارک چې بکله سفر نه راته یې دومره هوښیار نو دا خپل بچی به ولا مخې له ولېږل خلک د خلکو استقبال کوي کنه نو دا فضل ابن عباس ته د زوی قسم بل زوی او عبدالله ابن عباس دی بل زوی دا به ولا مخې له استقبال لاړل نو نبی علیہ السلام مبارک بوچت کړ ځان سره په خپل اوښه باندې کېنول
څوک به مخکې کېنول څوک به وروسته کېنول. د حج په موقع حجة الوداع کې د نبي علیه السلام د سفر ملګری څوک دی؟ فضل ابن عباس، د ده زوی په اوښې ځان سره شاته کېنولی دی. عبدالله ابن عباس دې به کله ته پیغمبر علیه السلام مبارک سره به شپه کوله او حضور پاک به له دعاګانې کړې دي. د زوی بل عبدالله ابن عباس هغه له د قرآن دعا کړې ده، اللهم علمه الکتاب والحکمه، خدای دته قرآن وښیه او حکمت ورته وښیه. نو خدای پاک د رئیس المفسرین جوړ کړی دی. د تفسیر په باب کې خدای پاک هغه له لوی مهارت ورکړی دی. بهر کې د دې رجب په میاشت ازبرګې په میاشت کې په د جمعې ورځ باندې په سن 32 هجري کې دی وفات شوی دی او عمر یې د وفات په وخت کې 88 کاله. نو په دې نسبت مې دی ما چې د تاسو د ابای صحابه کرام وپېژنئ چېرې صحابه کرام یو صحابي د کم حیثیت خاوند دی او صحابو څونه څه کړي د دین لپاره، څونه محنتونه، څونه قربانۍ کړي دي. نو ځکه دا بعضې صحابه کرام درته شمارم چې تاسو یې پېژنئ. رب العالمین دې زموږ د ټولو نه راضي شي. خدایه موږ د صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري صحابه دا ډېر لوی خلک تېر شوي دي. نبی علیہ السلام په خپله فرمایي وی الله الله فی اصحابي، وی زه خدای نه ویریږئ زما د صحابو په حق کې بد رد ورپسې مه وایئ. وی که تاسو کې یو کس، نبی علیہ السلام فرمایي وی که تاسو کې وروستو خلکو کې یو کس د احد د غر عمره سره در خیرات کی او یو صحابي د چټاکۍ برابر خیرات کړي وي، د صحابي هغه چټاکۍ ته نه رسېږي. رب العالمین دې زموږ ستاسو د راضي شي. الله یې د صحابو په نقش قدم باندې روان کړي او د هغوی په شان عقیدې اعمال دې الله زموږ نصیب وګرځولی کړي. رب العالمین دواړو جهانو خیر نصیب کړي. خدای که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي. الله که څوک حاجتمندي حاجتونه یې پوره کړي. الله که د چا یو بل سره دشمنۍ طرفګنۍ په روغو باندې بدله کړي. الہ العالمین چاته څه قسمه تکلیف وي هغه تکلیف وله په خیر او په خوشحالۍ باندې بدل کړي او د دواړو جهانو خیرونو او سعادتونه نصیب کړي او د فتنو نه په امن کې وساتئ او اخر وخت کې په خولي دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. درانو محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 502 نمبر 61 کې تاسو د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې د حضور علیه السلام سره دی داغه تاریخ او حالات اوریدل. تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کېدی شي. چې څوک اودس مات کي تش او اودس اوچ نه کي دا ډېره لویه ګناه ده. دا دومره غټه ګناه ده، ګناه کبیره نبی علیه السلام ورته ویلې ده او دا د قبر د عذاب ذریعه ده. الله په دې د قبر عذاب ورکوي او داسې اوچ نه که جامې پلیتې شوې وجود یې پلیت شو فرض مونځ پاتې کېږي، دا ډېره لویه ګناه ده. او مړي پسې که وفات شي څوک نفلي صدقه کوي یا خیرات کوي د دې باقی د ثواب رسېږي مړي ته. ښه د مدرسې په نوم چنده کوي او هغه خپله خرچه کې کوي، دا ډېره سخته ګناه ده. د مدرسې په نوم چې خرچه وکړي او په مدرسه کې لګي او په خپل ځان یا د جومات په نوم چنده او په خپل ځان یې لګي، دا ډېره لویه ګناه ده. یو کس حق نه، د ډېرو خلکو حقونه دي ووهل. د مدرسې د جومات حق دې مووهه. خپل امام یا عالم پسې کنزل کول، مونځ هم ورپسې کوي، دا ډېر لوی جرم دی. دا علماء توهین که مطلق عالم پسې څوک کنزل کوي شامل کړي دی کافر کیږي په دې باندې. دا علماء توهین ډېره لویه ګناه ده او که یو عالم سره دې روانه ده، عالمانو سره خو روانه راول په کار هم نه ده. که ته داسې باندې ګیلمن یې نو ورسره ولاړ شه کښېنه ورسره چې یو سړی تا ته دین ښیي، تا ته خدای ته رسوي، ستا نه مخکې ولاړ د هغه په برکت تا ته 29 منځونه د جمع نصیب کېږي، ځکه هم ډېر احترام یې پکار ده. د بدقسمتۍ نه د یو دین کې عیسایان وګورئ او که یهودیان وګورئ، هغوی د خپلو مذهبي مشرانو دونه قدر کوي چې د حد نه وتي. دا د انګریزانو یو د غیر دینو یو شی په مونږ کې را پرېښی دی چې مونږ باندې دا کوشش کوي چې د علماو او د خپلو مذهبي مشرانو پسې خبرې وکړو چې دوی سپک شي نو دین خو به دوی ښیي، دا دین به هم سپک شي، مدرسې به هم سپکې شي. دا یو سازش دی او غلطۍ دا چا نه کېږي نو. او د قتل چې بې ځایه مسلمان مړ کی قتل د دې ډېر لوی جرم دی، ډېره لویه ګناه ده. دوی حافظه مې کمزورې ده، دعا غواړي
وظیفه چې حافظه کمزوري مولانا اشرف علي تانوي صاحب دا وظیفه خولی ده چې فرض مانځه نه پس د په سر خیلاس ږدي 11 کرته د یا قوي وي 11 کرته حافظه به مضبوطه شي. د ډوډۍ خوړلو نه پس د دعا دپاره لاسونه پورته کول شته او که نشته؟ نبي علیه السلام لاسونه نه دي پورته کړي. شاه صاحب انور شاه کشمیري رحمت الله علیه لیکلی دي چې د ډوډۍ نه پس نبي علیه السلام په دعا کې لاسونه نه دي پورته کړي. خو بهر کې که څوک لاس پورته کړي د دعا دپاره نو څه منع به یم انشاءالله العزیز نه وي. او دعا چې کوم نبي علیه السلام کړې ده نو هغه دا دعا ده زه به الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین او څه نورې دعاګانې مې په پښتو ترجمه به کوم چې تاسو پوه شئ. الله له ثنا او صفت دی هغه الله چې موږ له ډوډۍ هم راکړه موږ به هم راکړل موږ یې مسلمانان پیدا کړي. او بیا ورپسې داسې دعا یې کړې ده چې یا الله دا ډوډۍ زما دپاره همیشه دپاره وګرځولې کې خدای زما نه بنده مه کې زما ته پرهیز پیدا مه کې. دا دعا نبي علیه السلام کړې ده. او که د بل چا ډوډۍ خوړې ده نو هغه ته هم دعا کړې ده یا الله چې د چا سیراب کړم ته سیراب کې الله چې ماله چا ډوډۍ را کړې ده ته ولې ډوډۍ ورکړې. نو دا دعا ثابته ده. مانځه کې سړی ودرېږي خو د خپو میانځ کې څومره فاصله ساتي نو داسې خاص د فاصلې ذکر څلور ګوتې یادوي خو داسې څه خاص د فاصلې ذکر نشته. نه ډېرې خپې ارتئ نه د ډېر یو بل سره یو ځای کې عام انداز کې چې څنګه سړی ودرېږي په هغه اندازه یو سړی ودرېږي. د کلي په جومات کې چې د امام نه جمع وشي بالکل چې د کلي جومات کې د امام نه مخکې مسافر خلک جمع وکړي او امام راشي خپل وخت له امام نه جمع شوي امام دویمه جمع بالکل کولی شي. یو ټیم مونځ هر چا پسې کې دا داسې نه ده. داسې ده چې یو ځای کې ته جمع در نی او بل څوک نی نو خیر دی بیا که هر سړی ورمخکې شو جمع ضروري شی دی. لاول خو خدا ده چې نیک سړی وي صالح سړی وي د امامتی چې کوم شرایط دی هغه پکې پوره کړي هغه پسې سړی مونځ وکړي. چې نه ضرورت دی نو که بیا د هر چا پسې مونځ وکړي یو ځل نیم نو هغه مونځ صحیح دی کېږي. څلور حافظان ملګري وي د دوی هر قسمه ګپ ازادي یو خیر دی ګپ ته ازادي خو کنځل منځل یو بل ته نه کوي که نه او خیر دی یو به کدې پکې مخکې شي او نور د ورپسې مونځ کوي. پټکي نه بغیر هم جمع کېږي. یو سړی پټکي په سر نه کوي او بې پټکي جمع کوي نو هم جمع کېږي. دا ځکه چې ګنې پټکي نه بغیر مونځ نه کېږي. او پټکي بهتر شی دی د پیغمبر حساب سنت دی. په مانځه کې هم په سره و د مانځه نه بغیر هم په سره و مونځ کې هم په سره و د مانځه نه بغیر هم په سره و. خو دا نه ده چې ګنې یو چا پټکي په سر نه کړه نو ګنې هغه پسې مونځ نه کېږي. نه مونځ ورپسې کېږي خو بهر کې پټکي یو سنت طریقه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده نو پټکي پرېښودل نه دي پکار. مستورات د ښځو تبلیغ لتلی شي بالکل تلی شي په پرده کې چې ځي پرده کې او خپل نارینه وسره نارینه نه مراد خاون وسره رور وسره زوی وسره پلار وسره او پرده کې ځي نو بالکل تلی شي. یو کس چې د هغه پلار بیمار دی د خدمت یې څوک نشته د ده زوی د ده خدمت کوي نو د ضرورت په بنا د ده اندام مخصوصه عورت ته کتی شي کتل دې نه کوي لاس سره صفی ولا کوي. فقهاء هم دقه لیکلي که د ضرورت په بنیاد باندې مخصوص اندام ولا وینځي او صفا کوي د سترګې پټې کړي ګوري دې وطنه او نور صفی ولا کولی شي. بعض خلک د جمعې د دویم اذان ته بدعت عثماني وایي ګناهګار. بدعت که دا معنا کوي چې یو نوی شی دی واقعي د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې د جمعې د دویم اذان دا لومبی اذان دویم نه دا لومبی اذان چې کومه د زوال سره رکن کېږي دا د خطبې اذان د نبي علیه السلام په زمانه کې مو دا لومبی اذان دا د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې د دې شروع شوی دا خو د عثمان رضی الله عنه د پیغمبر اسلام خلیفه دی او حدیث پاک راځي علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین چې زما په طریقې عمل کوي او زما د خلفاء الراشدینو په طریقه عمل کوي او ټول هیڅ صحابو کې به چا انکار نه دی کړی ګویا کې صحابو اتفاقي او اجماعي مسله ده نو دې ته مضمون بدعت ویل ګناه ده. په دې معنا سره بدعت یو نوی شی اختیار کړی دی نو ورته ویلی شي خو هغه بدعت چې کوم ته ګمراهي ویلی شوې ده او ورته نه شي ویلی صحابه پاک خلک دي ټولو صحابو په دې باندې اتفاق دی. د زیارت القبور صحیح طریقه
حیدر خان لیکلی دي چې راته بیان کړه. زیارت القبور صحیح طریقه دا ده چې سړی قبر ته لاړ شي نو د مړي مخ طرف ته دې ودرېږي او سلام دې واچي، السلام علیکم علیکم دا ویلی شي، او السلام علیکه که یو کسی دا خطاب مو ته کولی شي، دار قوم مؤمنین مو ته ویلی شي، یا اهل القبور السلام علیکم اهل الدیار انتم سلفنا ونحن بالاثر وإنا ان شاء الله بكم للاحقون. که پښتو کې وی ویلی شي چې د مسلمانانو قبرونو السلام علیکم لفظ دی وی، تاسو موږ نه مخکې تللی موږ در پسې دا روان یو، ان شاء الله تاسو سره به یو ځای کېږو. دې مشهوره طریقه ده. نور دعام کولی شي مړي ته، د هغې تلاوت هم کولی شي، د هغې ثواب هم ورته بخښلی شي. غوښتنه یې صرف د رب العالمین نه کوي. که یو سړی د شپې په غسل واجب شي او د یخنۍ د وجې نه غسل ونه کړي تیمم کولی شي که نه؟ نه بلکل نه. تیمم به هغه سړی کوي که دې غسل کوي او د غسل سره د بیماري زیاتېږي یا د مرګ خطره یې وته، نو دې بیا غسل نه کوي، تیمم دی وایي. ګنې اوبه دې ځان له ګرمې کړي او په دې یخ اوبو نه څوک مري او نه پې بیماري، بیمار سړی وي نو بیا تیمم وایي، بیمار نه نو غسل تیمم به نه وایي. تیمم صحیح طریقه دا ده چې تیمم نیت به وکړي، په زړه کې ووایه چې د پاکۍ نیت کوم، یا په خولې ووایه چې زه د صفایۍ نیت کوم، بس هغه عربي الفاظ دي. نویت ان اتیمم لرفع الحدث، نو که هغه وی هم ستا خوښه ده او که نه وی هم لکې راوله، نو لاسونه به دوه ځله په ځمکه باندې ووایې په هغه شي باندې چې هغه نه ویلې کېږي او نه سوځي. کاڼې شو که پاکه کاڼې ولې نه، یا تیګه شوه یا دیوال شو یا خښته شوه، په دې باندې به دوه ځله لاسونه ووایې. یو ځل به په مخ راکاږې مکمل، او بیا به د سنګلو پورې په دواړو لاسونو باندې راکاږي، یو لاس په یو سنګل او بل لاس په بل سنګل باندې. په اوسپنه به تیمم نه وی، په کپړه به تیمم نه وی، په لرګي به تیمم نه وی، په دې څیزونو تیمم نه دی پکار. توره نکریزې په څرمنو لګول جایز دي او که جایز نه دي؟ نکریزه توره نشته ښه، دی پکې رنګ اچولی. نکریزې خپل خاصیت سور دی، دی پکې رنګ اچولی نو خلک ورته توره نکریزه وایي. نو که زنانه پورې کوي، پورې کولی چې د زنانو مقصد حسن دی حسن، او سړی به نه پورې کوي. تور رنګ په ګیره او یا په سر لګول، کم سړی چې هغه جهاد لځي او مجاهد وي نو که هغه ویښته تورې تورولی شي، یا یو سړی دی او هغه دویمه ښځه کوي د ضرورت په بنیاد، نو هغه تور رنګ استعمالولی شي د هغه ضرورت لپاره، هسې نه. دا خبره صحیح ده چې د پیغمبر هم سوری نو، دا خبره څه ډېره مضبوطه خبره نه ده. په بعضې موقعو کې د پیغمبر علیه السلام د معجزې په بنیاد کې داسې شوي وي. معجزه همیشني کله کله ښکاره کېږي، ښه معجزه کله کله ښکاره کېږي. پیغمبرانو باندې چې کوم فلمونه جوړ شوي دي، انسان په دې په کتو کافر کېږي که ګناهګارېږي. جناب دا فلمونه مه ګوره د پیغمبرانو. که دې کې داسې فوټو جوړ شوي وي چې هغه د هغې باندې د پیغمبر نسبت کېږي چې دا پیغمبر دی، نو دا خو کفر دی، ځکه دا یو ډم دی او د پیغمبر نسبت پوته کې. فلمونه خو چې جوړي خو ډمانې جوړه کړه، یو ډم دی او دی وایي چې د تا نوم یې د پیغمبر ایښودی دی، نو په ډم د پیغمبر نوم کې ایښودل خو یقینا کفر دی. او که داسې نه داسې وي چې د صحابه نومونه یې پرېښودي وي نو خو ډمان دي که نه. په دې فلمونو کې چې دا کم خلک کار کوي دا څه شی دي، ورته فنکاران وي، موږ ورته څه وایو؟ ډمان. نو چې په ډمانو دې د حضرت بلال نوم کېښوده، او په بل په ډم دې د حضرت ابوبکر نوم کېښود، او په بل حضرت عمر نوم کېښود، او د حمزه رضی نوم دې کېښود، ډېره لویه ګناه ده، شدیده ګناه ده. دې ډمانو له دغه نومونو او فلمونه دا کتل هم جرم دی، دا جوړول هم جرم دی، دا خرڅول هم جرم دی. په یو کندي کې بې علما ځي، د هغه دپاره څه سزا ده؟ نو بس خدای به ورله سزا ورکوي په قیامت کې. ته خو له سزا نشي ورکولی. تا دا کولی شي چې نصیحت ورته وکړه او دغه ورته وکړه، دا نصیحت ورته ته کولی شي. او باقي د بې علما د سزا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی مونځ نه کوي نو په قیامت کې به د فرعون، حامان، قارون سره ملګري. او یو بل کافر تیر شوی دی چې هغه د پیغمبر علیه السلام سخت دشمنو، او هغه داسې دا کافر دی چې د نبی علیه السلام په لاس لګېدلی دی. حضور پاک واحد دا یو کس دی چې نبی علیه السلام په خپله چوکه والی دی، او د نبی اسلام د چوکې د لاسه مردار شوی دی، چې هغه ته ابی ابن خلف وایي.
نو د ابی ابن خلف او قارون او حامان سره په آخرت کې مرګري. او یو روایت کې راځي چې دا شورې پرس چا روجه ونیوله د یو کال ګناهونه به الله معاف کړي، د یو کال ګناهونه به الله معاف کړي. خو چې کم وخت حضور پاک په کم کال باندې وفات کېده نو دا الفاظ یې فرمایلي لئن بقیت الى قابل لا صومن التاسع، وی که آینده کال ته پاتې شم نو نهمه به مو سره نیسم. یهودیان یې ونیسي موږ به هغې سره لږ مخالفت کوو، نهمه به مو ورسره لیکو. دې وجې نه علما کرام لیکي چې یوازې لسمه ورځ روژه نیول مکروه دي. بعضې ورته ګورې مکروه هم نه وایي، بعضې وایي خیر دی که یو هم نیسي خیر دی نیولی شي. خو ښه خبره دا ده چې 2 ورځې سړی روژه ونیسي، نهمه او لسمه، دا 2 ورځې روژې نیول دا بهتر دی. غالب ګمان مې دا دی چې د میاشت لسمه د 9 ورځ راځي، د 9 ورځ دا لسمه راځي. نو د ګل پرز او د 9 پرز دا 2 ورځې که وسمي او طاقت می زنانو ته مو وایې روژې ونیسئ. د دې 9 ورځې حضور پاک ارمان کړی په آینده کال ته پاتې نه شو. او لسمه ورځ نبی علیہ السلام په خپل ژوند کې ټول عمر دا لسمه ورځ روژه نیولې ده او د یو کال په الله ګناهونه معاف کوي. نو یو خدا روژه شو. دویم حضور پاک یو حدیث فرمایلی دی، ما ستاسو مخ ولسته. نبی علیہ السلام فرمایي من وسع على عیاله فی